خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ریاض کې مذاکرات پیل شوي. د افغانستان او ایران خصوصي سکتورونو په طبي برخو کې هوکړې وکړې. سعودي عربستان د افغانستان له کرنې سکتور سره $1 ملیون مرسته اعلان کړه. ایران کې افغان کډوالو ته د هویت د تثبیت 2 مرکزونه پرانیستل شول. او محسن نقوي د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د خیبر پښتونخوا له نه همکارۍ څخه سر ټکولی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ریاض کې مذاکرات پیل شوي. بهرنیو چارو وزارت کې یوې باوري سرچینې شال ټلویزیون ته ویلي چې د دواړو هیوادونو استازي سعودي عربستان ته رسیدلي. د سرچینو د معلوماتو له مخې په افغان مذاکراتي ټیم کې لوړپوړی غړی انس حقانی، د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال رحمت الله نجیب او د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي شامل دي. تر دې وړاندې په قطر او ترکیه کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات ترسره شوي وو، خو له اوربند پرته یې بله کومه نتیجه نه وه ترلاسه کړې. له سعودي عربستان پرته ایران او روسیې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی و. د افغانستان او ایران خصوصي سکتورونو په طبي برخو کې هوکړې وکړې. د بلخ رسنیز دفتر ویلي چې دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ایراني سوداګرو سره په طبي برخو کې هوکړې وکړې. د دې هوکړې له مخې ایران به د افغانستان د درملو د اړتیا په پوره کولو، تخنیکي تجربو په شریکولو، د ناروغیو په تشخیص او طبي وسایلو په چمتو کولو کې له افغانستان سره همکاري کوي. د بلخ د درملو او عمده پلورونکو ټولنې مسؤلین وایي چې دغه هوکړه کولی شي د درملو په برخه کې پر پاکستان د افغانستان تکیه راکمه کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې اعلان کړی چې سعودي عربستان له افغانستان سره $1 ملیون مرسته کړې ده. دغه مرسته به د افغانستان په کرنې برخه کې د سکتور پیاوړتیا او د خوړو خوندیتوب د ستونزو کمولو لپاره ولګول شي. یادې کمیټې ویلي چې د دې مرستې له لارې به شاوخوا 10,000 افغان وګړي چې پر کرنه بوخت دي ملاتړ ترلاسه کړي. کرنه د افغانستان له مهمو اقتصادي سرچینو څخه شمیرل کیږي چې نږدې 80% افغانان د دې سکتور له لارې د خپلو کورنیو د خوړو او نورو اړتیاو پوره کولو سره بوخت دي. خوست کې سبا د قصاص حکم پلی کیږي. د خوست ولایت مقام رسنیو دفتر په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې سبا سه شنبه د خوست قضایي ارګانونه د علیشیر ولسوالۍ اړوند د یوې پیښې پر یو تن قاتل د قصاص حکم پلی کوي. یا د خبرپاڼه کې له اداري مسؤلینو، علماو او عامو خلکو غوښتنه شوې چې د سهار 10 بجې د دغه حکم د پلي کېدو په صحنه کې ګډون وکړي، خو کامرې لرونکي موبایلونه او وسلې ساحې ته یونیسي. یا د پیښه 10 میاشتې وړاندې رامنځته شوې وه چې پر ټولنیزو رسنیو ګڼ غبرګونونه راپارولي وو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په ننګرهار او لوګر ولایتونو کې هم ورته پیښې شوي دي. ایران کې افغان کډوالو ته د هویت د تثبیت 2 مرکزونه پرانیستل شول. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ایران کې افغان کډوالو ته د اسانتیا په موخه په مشهد او زاهدان ښارونو کې د هویت د تثبیت 2 مرکزونه پرانیستل. مشهد کې د افغانستان سرقونسل مفتي نور محمد متوکل د یادو مرکزونو د پرانیستې پر مهال ویلي چې دوی په کور دننه او بهر کې د افغانانو د هر اړخیز خدمت لپاره ژمن دي او په وینای تهران کې به هم ورته مرکز پرانیستل شي. تر دې وړاندې یادې ادارې ویلي وو چې ایران کې میشت کډوال به دغه 3 کلن ځانګړي هویت کار ترلاسه کولو وروسته د پاسپورت ترلاسه کولو، تعلیمي او تحصیلي اسنادو په برخه کې ستونزې ونه لري او ایران به هم همدې اسنادو ته په کتو افغانانو ته اقامتي اسناد صادروي. محسن نقوي د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د خیبر پښتونخوا حکومت له نه همکارۍ څخه سر ټکولی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر محسن نقوي لاهور کې د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلي چې د دغه هیواد له 3 ایالتونو پنجاب، بلوچستان او سند څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په چټکۍ دوام لري، خو د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره هیڅ ډول همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته یې څو وارې ویلي چې لومړی د هیواد ګټې په نظر کې ونیسي، بیا سیاست وکړي. هغه ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه مرکزي حکومت کړي او په هر حالت کې به عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې 1 نیمه میاشت وړاندې پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ټولو کیمپونو د تړلو امر وکړ چې دغلته میشت کډوال له پریشانۍ سره مخ کړي دي.
ترکیه او ایران د افغان کډوالو د ورتګ مخنیوي په ګډو هڅو ټینګار کړی. د ترکیې بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان له خپل ایراني سیال سره په ګډه ناستې کې ویلي له افغانستان څخه د نامنظمو کډوالو مخنیوی د انقرې او تهران د همکارۍ یوه اساسي برخه ده. هغه وایي ترکیه او ایران غواړي د طالبان حکومت سره په همغږۍ د افغانانو د کډوالۍ بهیر د کنټرول لپاره مشترک ګامونه واخلي. د ایران او ترکیې وزیرانو همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو ترنګلتیاو په اړه هم خبرې وکړې. ترکیه د افغان کډوالو لپاره اروپا ته د رسیدو یوه مهمه لاره ده. هر کال زرګونه افغانان اروپا ته د رسیدو لپاره پر دغو مرګونو او له کږلېچونو ډکو لارو مزل کوي. ټرمپ غواړي د پناه غوښتنې پروسه د اوږدې مودې لپاره وځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اداره یې نیت لري چې د پناه غوښتنې پریکړه د یوې اوږدې مودې لپاره معلقه وساتي. واشنګټن کې د یو افغان رحمت الله لکڼوال لخوا تر ډزو وروسته امریکا اعلان وکړ چې تر نامعلومې نیټې پورې به د پناه غوښتنې پروسه ځنډوي. خو د کډوالو ملاتړو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا حکومت دغه پریکړه ننګولې او ویلي دي چې جرم فردي دی او پر نورو خلکو باید اغیز ونه کړي. جرمني په عادي الوتنو کې هم د مجرمو کډوالو د ستنولو بهیر پیلوي. د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ وایي چې له دې هیواد څخه به د مجرمو کډوالو پناه غوښتونکو د شړلو بهیر چټک شي او له دې وروسته به دغه ډول کډوال نه یوازې د چارټر الوتکو له لارې بلکې د مهالویش لرونکو یا عادي الوتنو په وسیله هم افغانستان او سوریې ته وشړل شي. هغه ویلي چې د افغانستان او سوریې له چارواکو سره خبرې روانې دي څو د محکوم شویو کسانو منظم شړل عملي شي. تر دې مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي وو هغه څوک چې د امنیتي پلټنې بهیر کې بریالی نشي جرمني ته نشي تللی. هغه زیاته کړې وه چې قانوني واده لرونکو افغانانو ته به جرمني ته د راوستلو اجازه ورکړل شي خو شرط یې دا دی چې له امنیتي پلټنو څخه به بریالی وځي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.